پر افغانستان د پاکستان بریدونو له کبله ننګرهار کې مرګ ژوبلې اوښتې دي. د پاکستان یو ځل بیا پر افغانستان بریدونه ترسره کړي دي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار کې ولایتي چارواکو بي بي سي ته ویلي د بهسودو ولسوالۍ ګردي کڅ سیمه کې د حشاب الدین په نوم د یو کس کور په نښه شوی او د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 20 تنه وژل شوي دي. دغه کورنۍ یو غړی وایي هر څه مې ولاړل، بچي مې ولاړل، ورور او ورېنداره مې ولاړل او پیغلې لوڼې مې هم لاړلې. عین شاهدانو ویلي ماښام ناوخته دغه کور د هوایي بریدونو نښه وګرځېد. د بهسودو ترڅنګ د ننګرهار ولایت په خوږیاڼو او غنیخیلو ولسوالیو کې هم د بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي. د پاکستان له هوایي بریدونو څو ساعته وروسته طالبانو لا هم رسمي غبرګون نه دی څرګند کړی. دغه هیواد د افغانستان پر وخت نن شپه شاوخوا 12 بجې د ختیځو ولایتونو پر او بیلابیلو سیمو د پکتیا پر بلمل، ارګون او د ننګرهار د خوږیاڼو، بهسود او غنیخیل ولسوالیو باندې بریدونه کړي او ادعا کوي چې د وسلوالو پټنځایونه په نښه شوي دي. خو په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې ځینې ولسي کورونه او یوې مدرسې ته هم زیان اوښتی دی. په بریدونو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو کره شمېر یې لا هم نه دی روښانه. بیا د ننګرهار په بهسودو کې 19 ملکیان شهیدان شوي دي. افغانستان ته یو بل د مذهبي سیاسي ډلو د استازو تر استولو وروسته پاکستان پوځ بیګا شپه د افغانستان پر څو ولایتونو هوایي بریدونه وکړل چې پکې د ملکي تلفاتو اوښتو تایید شوی دی. د پاکستان د پوځ اړوند ادرسونو پر افغانستان د دې هیواد بمبار او یرغل تایید کړ، خو ادعا کوي چې د ټي ټي پي مهم مشران یې له منځه وړي دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له وړاندې په روژه کې پر افغانستان د خپل هیواد د هوایي بریدونو خبرداری ورکړ او بیګا شپه یې د افغانستان په لږ تر لږه 8 نقطو بمباري کړي دي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. تر بیا ښې چارې.